السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو ټیک ټاک؟ زه محمد عاطف تاسو ته وړاندې راغلی ما د شاه سره موږ یو ډېر خوږ ملګری دی. زه دلته ګیر کړم، ما ته ویې کیمره مې درته آن کړه چې څه ویې وایه. نو مې چې تا یې ماډرن شی آن کړو، زه به ماډرن ډسکشن سټارټ کړم. ماډرن ډسکشن څه دی؟ هغه دا دی چې زمونږ په معاشره کې دا ویلې کېږي، نن سبا دا خبرې هر وخت کېږي چې پښتون لاړو خپله پښتو دې پاتې شوه، هېره شوه. دا څوک وایي؟ نو په دې کیسه نه پوهېږم چې دا خبره چا کړې ده، دا چا کړې ده چې پښتون نه خپله پښتو هېره شوه. پښتو صرف تاسو په کول او شملې ته وایي، واسکټ او کمیس پرتوب ته وایي. هغه پښتو چېرته لاړه چې د خور لور حق دی پکې؟ هغه پښتو چېرته لاړه چې هغې کې په ننواتې باندې خلک سل مړي معاف کوي؟ هغه پښتو چېرته لاړه چې د ګاونډي کور کې لږه نه وي؟ هغه پښتو چېرته لاړه چې خلکو باندې هر سړی، هر پښتون، هر مسلمان دومره ګران وي لکه خپل رور؟ هغه ټیم خو تاسو ته پښتو نه یادېږي، خو صرف او صرف دغه ټیم پښتو وي چې کله سړی انګلیش ټکي استعمال کړي یا پتلون واغوندي. د غني خان خبره پښتو یو احساس دی، پښتو څه کلتور نه دی. هغه احساس په پنجابي کې هم کېدی شي، هغه احساس په یهودي کې هم کېدی شي، هغه په عیسائی کې هم کېدی شي. دې خبر چې زموږ د نن سبا د زوړ او د نوي وخت منځ کې چې کم پښتانه دي، کم قسم پښتو یادوي چې خپل پلار نیکۍ لیدلی دي چې په شملو سه په حجرو کې ناست دي او مړي بخلي دي. خبره کوي د پښتو پیسه را باندې دومره ګرانه ده چې خپل رور پې وژنو. خبره د پښتو ده، نو راځئ چې د پښتو درته یو بله خبر وکړم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی چې پښتون کې صرف د ایمان کمی دی، نور هغه مسلمان دی. ولې ویلي دي؟ اسلام هم ټول هغه خبرې کړي کوم چې پښتو کوي، خو چې موږ عمل وکړو، عمل پې څوک نه کوي. کله کېږي چې کله موږ واقعي سوچ وکړو چې پښتو څه ته وایي. نن سباني ماډرن پښتانه چې دي که نه، they are far more better than old پښتانه چې بس خویندې به په کورونو کې بوډاګانې کې چې هسې نه جایداد رانه واخلي، د خور حق، د لور حق، ایون د زوی حق. وروڼه مشران کشران وروڼه یو بل سره په جایداد چې زه مشر یم دا کشر دی، بس مرچاړک ولا لاس کېده. لږ راویښ شئ پښتنو، خپل ځان وپېژنئ، یقین وکړئ چې را روان نسل به د پښتنو ختم